په ډېر جدي ډول د اسلامي امارت نه غوښتنه کوو. مبین صاحب، موږ د اسلامي امارت نه جدا غوښتنه کوو چې د رسنیو د کنټرول په برخه کې د جدي اقدامات وکوي. رسنۍ باید جدا کنټرول شي. هیڅ کله د هم رسنۍ داسې نه پرېښودل کېږي لکه دا کوم ډول چې اوس دوی لګیا دي. که چېرته موږ غواړو چې د موږ ملت تباه نه شي، د موږ ملت برباد نه شي، باید رسنۍ کنټرول شي. دا د موږ جدي غوښتنه ده د اسلامي امارت نه. کوي لایو خپرونه شیر کوي چې نن مو د مزدورو رسنیو 150 میلیونه ډالر امریکایي 150 میلیونه امریکایي ډالر دا یې نوشیجان کړي دي. بیا طالب پنجاپی، طالب تروریست، طالب پردی پال، طالب مزدور، با دا خبره د دوی اصل ده. اوسه په پلان کېږي کې القاعده ده. په ټولو رسنیو ته وایم تاسو چې په هلمند کې د القاعده جنګیالیو د وژلو ادعا کوئ، دا یو به در باندې را پیدا کوو. قبر به هم راته ښیي، په کوم ځای کې ووژل شو هغه به هم راته ښیي. کنې د دفاع وزارت د ویندویانو په رول کې ژورنالستان او رسنۍ نور د زغملو نه دي. په نظامي دریشۍ او په نظامي لباس او په ټوپک سره خبریال او ژورنالست مونږ نه منو. اسلامي امارت باندې مو غږ ده، د اطلاعات او کلتور په کمیسیون باندې مو غږ ده چې نور دغه خبیثان باید نظامي هدف وګرځول شي او سپارښتنه وکړي نظامي کمیسیون ته، تر څو له دغه د سرطان له دانې نه مونږ خلاص کړي، دا ملت خلاص کړي. دوی د بیان ازادي ډمې ګډول، دوی د بیان ازادي زمونږ مقدساتو ته توهین کول. د دوی دا د دوی نظامی هغه ده، دا د دوی ژورنالیستیک اصول دي. هر څوک چې وروره ما ته زنګ وهي دې وخت کې بلاک کوم، بس خبره ختمه. ډمې ګډول، اسلامي مقدساتو ته توهین کول، دا د دوی ژورنالیستي رسالت ده، دا د بیان ازادي ده. عالم ټارګټ کول، هغه ته تروریست ویل. د یو ډمې د یو سندرغاړې کلیزه کول. په هندوستان کې یو ډمه مرداریږي، یو ډم یو پایکوبیدان والا یو رقاصه مرداریږي. د پلار نومې، د نیکه نومې، مقبره په کوم کال ته پیدا سوی، په کوم کال یې ګډېدا شروع کړې، مخکې له واده یې څومره بچي وو، پس له واده یې څومره بچي دي. په امریکا کې همداسې یو ډمه مرداریږي، یو ډم، یو فاحش، یو شرابي، یو بد اخلاقه، یو لوطي په امریکا کې په اروپا کې مرداریږي. د هغه سال تولد، د نیکه نوم، د پلار نوم، تاریخ څه وخت فلمونو ته راغی، واده نه مخکې څومره بچي وو، واده نه وروسته یې څومره بچي دي، څومره یاران یې مخکې درلوده، څومره وروسته لري. دا مونږ ته رسنۍ راښیي. د باګوان بچي مونږ ته د لات او منات او عزات قصې کوي، مونږ ته د هندي فلمونو او د هندي سریالونو داستانونه وایي. همدغه د بیان ازادي ده، همدا د بیان ازادي ده چې څو باعفته پیغلونه په ستاره افغان کې ټیکري وویستل سي، بربند سي، سندره او موزیک ته راولي. یو وړوکی ویډیو کلیپ مې کته، یو خبیث، یو سیکولر، یو فاحش، یو بد اخلاقه، یو شرابي، یو انجلۍ ته وایي دمبوره ورته ښیي، وایي هغه د حجاب دې لرې که. استاد او شاګرد دا هغه د محرم دي، د خدای لپاره دا محرم دي. په کوم دین کې؟ په عیسویت کې، په نصرانیت کې، په بودایزم کې، په کوم دین کې دا محرم ده؟ یو سیکولر، یو باعفته افغان انجلۍ ته وایي حجاب دې لرې که. د ډم او د ډمې ترمنځ هر څه محرم دي، هېڅ پروا نه کوي. دوی خور او ورور دي سره. دا مونږ ته رسنۍ د مونږ
د بچه اذهانو تور پیچکاري کوي. زمونږ رښتیني اتلان تروریستان معرفي کوي. هغه څوک چې د امریکایانو په ډالرو باندې خپل ضمیرونه او وجدانونه خرڅ کړه، هغه ته د ژورنالیست نوم ورکړی. هغه کار توق لعنت په غاړه کې پروت ده. د طالب ساحې ته آزاد ځي، د حکومت په ساحه کې خو هسې مراج ده، نظامي دریشي هم په غاړه اچولي، ټوپک هم ورسره ده، او بیا بېطرفه ژورنالیست هم ده. تاسو د دوی ټول راپورونه وګورئ. تر هغو پورې چې امریکایان راغلي دي، دا 150 میلیونه ډالر دا صرف د یو سفارت نه، دا د ژورنالیستانو ته رشوت ورکول سوی، او د دغه 150 میلیونه ډالرو په مقابل کې دوی خپل وجدانونه او ضمیرونه خرڅ کړي. داسې غاصبینو نه به یې څومره اخیستي وي، داسې له سیکولرانو نه نورو هیوادونو نه، له د 52 هیوادونو نه چې د هر یو ګټې پکې تامین وي، له هغوی نه به یې څومره اخیستي، داسې له ګاونډیو هیوادونو له استخباراتو نه به یې څومره اخیستي، هغه نو والله عالم. هغه به هم در پسې راووځي هغه راپور. بیا غلامان مونږ یو، مزدوران مونږ یو، ضمیر بیا مونږ نه لرو. افسوس افسوس. نن نه وروسته ټول هیوادوالو باندې، په ټولو افغانانو باندې غږ کوم، یوازینی د حل لار، یوازینی سولې ته رسېدل، یوازینی خپل رښتینې ارزښتونه ساتل، هغه دا دي چې هر چېرته مو ژورنالیستان لیدل، طالبانو ته خواست کوو، عذر ورته کوو، زارۍ ورته کوو چې دا خلک یا اصلاح کوي او یا یې نظامي هدف وګرځوئ. د دوی خولې باید نورې بندې شي. دا خرڅ شوي و مزدور رسنۍ نور باید دغسې پاتې نه شي. تر کله پورې دا د یو رسنۍ راپور د شمشاد په نامه باندې د افغانستان رښتیني اتل او ویاړلي فوجیان په هلمند کې له پنجابیانو سره په مقابله کې، دا بېطرفي ده. په هلمند کې له پنجابیانو سره په مقابله کې. هلمند د پنجاب کوم ایالت ده؟ سبحان الله. دا د دوی رښتینی رسالت ده. دغه رسنۍ بیا ځان ته ازادې رسنۍ وایي. سبا که لکه تلوینوز غوندې هدف وګرځي، رسنۍ وایي هدف ګرځولي. بیا دوی دا خبره چې کوي چې موږ ته ملي امنیت هم اختاره کړی، دا دروغ ده. تاسو د ملي امنیت کارکوونکي یاستئ. ژورنالیستان او خبریالان دا د امنیت ملي په نامه د امریکا د روزل شوي ګوډاګیانو یوه پروژه ده، یوه برخه یې ده. له همغه جنه تنخواه اخلئ. څنګه یې تاسو ته اخطار درکړی؟ مهرباني وکړئ موږ ته هغه اخطار او اعلامیه راوښئ. چېرته یې درکړی ده؟ ولا په پارلمان کې په پټه غونډه کې، په پټه غونډه کې یې درکړی؟ ها، ملي امنیت خو د درګر ده. هغه خلک چې حقایق وایي، هغه خلک چې بېطرفه دي، هغه وژني، هغه ټارګټ کوي، هغه په نورو هیوادونو پورې منسوبوي. لیکن دغه رسنۍ چې ټولو یې مونږ دلته تصویران خپاره کړي دي، ټولې رسنۍ دا د امنیت ملي او د امریکا استخباراتو ته کار کوي. ټول ژورنالیستان په ثبوت باندې دا خرڅ شوي دي. دوی خپل ضمیرونه، ایمان، وجدان، غیرت، ناموس هر څه خرڅ کړی ده. دا هیڅکله آزاد نه دي. اسلامي مقدسات ته توهین کوي. د بیان ازادي ده. یوه ښځه، یوه ډمه، یوه رقاصه راجګېږي، حجاب پورې ملنډې وي، دا د بیان ازادي ده. یو څوک راجګېږي لونګۍ زمونږ شملې ته توهین کوي، دا د بیان ازادي ده. یو څوک راجګېږي قرآن کریم پاڼې پاڼې کوي، هغه د بیان ازادي ده. دا ازادي، همدغه ازادۍ دپاره تاسو د 18 کاله 20 کاله په موږ باندې بمونه غورځول، د بیان ازادي ده. قاري صاحب سعید خوستی محترم، تاسو لایق خپرونې ته تشریف راوړئ. لینک درته اچوي انشاءالله. ښه، قاري صاحب زه تاسو ته لینک اچوم. بیان ازادي هم دغه شوله. بیان ازادي هم دې ته وایي چې ته دې راجګېږه، د وزارت دفاع د ویان رول ادا کوه، ته دې بیا آزاد خبریال هم اوسېږه.
دا هېڅکله کېدلی نه شي وروره. دا خبرې داسې اوتې باوتې دي. دا اوتې باوتې دا مو په جب کې کېږدئ. راسه زوی ورسه هغه جنۍ واخله که لایو خپرونه در سره شیر کړئ ملګرو. $150 میلیونه د تنار شپاته اخیستی. سلګونه زرګونه میلیونه ډالر خو امریکایانو په دغه مزدور رسنیو د جوړولو دپاره مصرف کړي دي. هغه خو بې حسابه دي. دا خو تنها د تا جیب ته چې راغلي سي ته پې ځان ته باندې میوه واخلې. دغه $150 میلیونه دا صرف هغه رشوت ده چې دا 150 خبریالانو ته ورکول شوی. دا زیات نه دي. دا همدغه 150 خبریالان دي. دې نه زیات نه دي. نو هر خبریال دی په دې 20 کالو کې $1 میلیون اخیستی ده. نو ته چې زما خلاف نه غاپې، تا چې زنځیر نه یې خوشې کړی، نور به څوک غاپي؟ ته چې ایمان نه خرڅوې، ته چې وجدان نه خرڅوې، ته چې د ژورنالیزم ټول اصول تر پښو لاندې نه کوې، نو څوک به یې کوي؟ ځکه ته خرڅ شولې، تا امریکایانو خرڅ کړلې، واخیستلې. د تا ضمیر، د تا وجدان، د تا ناموس، د تا عزت، هر څه د ډالرو دپاره لیلام شول. ته چې طالب ته پردی نه وای، څوک به ورته وای؟ هغه طالب چې د امریکایانو ښکرې مات کړه، هغه طالب چې دا تا ته دی رشوت په بدل کې ډالر درکوه، د تا ضمیر یې اخیستی و، هماغه امریکا طالب تر پښو لاندې که، ګوډ او ماتې که. خبریالان دي، آزاد دي. چېرته ډمې دي دوی ورسره مرکې کوي، چېرته سندرغاړي دي دوی به خپلو تلویزیونو ته راوختي، چېرته ناموس فروشان او شرابیان دي د نشې په حالت کې به دوی ورسره مرکې کوي. که هغه بله ورځ هغه د حج او اوقافو جاسوس هم چې رسنیو کې ورته کمپاین کېده چې طالبانو ته په سختو جملو کې جواب ورکړه، نو خو هغه هم هغه د لوري د ناروې په سفارت کې سکرتره ده، هغه ته هم امریکایانو ډالر ورکړي، د امریکایانو ترجمانو. دا د تاسو د رسنیو رسالت ده. یو څوک چې په همدغه سوشل میډیا کې توهین کوي، د خلکو ناموسونو ته کنځلې کوي، هغه به راولي، هغه به د دوی معزز میلمه وي، هغه نه بیا سوالونه چې کوي. طالبانو په باره کې د نظر څه ده؟ نو د ده نظر خو تا مینځلی ده، د ده په نظر کې په فکر کې خو تا زهر شیندلی، د ده نظر خو به خود ما نه پوښتنه وکړه د طالب باره کې د نظر څه ده چې غوږ دې در خلاص کړم. چې نشي کولی، ژوند دې تر خطر لاندې ده، رښتیا دې څوک نه پرېږدي، مه کوه، کرا په کور کې کښېنه، لاړ سه هلته چېرته کچالو بادرنګ خرڅوه. دا معنا خو نه چې تا ته خطر ده، تا ته مشکل ده، ته دې ما په سر باندې راخیزه، ما ته چې هر رقم بد رد وایه، څه شي ده چې تا ته مشکل جوړېږي. ته په خطر کې، د تا ژوند په خطر کې ده، دا بهانه نشي کېدلی. د تا ژوند چې په خطر کې باید د طالبانو له خوا هم په خطر کې شي. ځکه ته د دغه کابل ادارې تر چتر لاندې ژوند کوې، عیش او عشرت کوې، فحاشي کوې، ضمیر دې پې خرڅ کړی، ډالر یې پې باندې اخلې، نور دې دا ډالر یې بس دي، کرا چېرته کښېنه، کرا دې په کور کې کښېنه، یا چېرته چپس مپس خرڅوه، یا به دې ډېرې پیدا کړي، دغه دې بس دي. دا بانې به نه کې چې موږ ته امنیت ملي اخطار را کړی، طالبانو هم اخطار را کړی، طالب اخطار مختار چاته نه ورکوي. طالب درته وایي د سړي زوی سه، که د سړي زوی نه کېږي، هغوی درته ویلي چې ترورستانو غوندې به معامله در سره کېږي، موږ بیا د کابل د ادارې د جاسوسانو معامله در سره کوو. کرا دې په کور کښېنه، هېڅ ضرورت دې نشته. تر هغو پورې چې زه خپله دغه وظیفه او دنده تر سره وړلی شم، تر هغو پورې کومه چې نه شم کولی، بانې نه کومه، کرا کښېنم، بس ځمه چېرته سبزي مبزي خرڅوم، لاس مو خلاص، توره مو تیره، اخطارونه ورکوي چې څوک دا وکړي، ترورستان هر څه چې کوئ لاس مو خلاص، توره مو تیره چې هېڅ صرفه ونه کوي. برو شاهین صاحب لینک واچو، تر هغو پورې به قاري صاحب هم انشاءالله راشي. دا شیونه مه کوئ وروره، تر کله پورې به تاسو د مونږ په هغه باندې
اختارونه دي خبريال د خبريال می په وګو کېناسته اوس می وروره دلته تهدیدوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاری صاحب سعید خوستي لایف خبرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. السلام په خپلو چارو کې موفق ولره. نو وعلیکم السلام. جنرال صاحب موضوع خو 150 میلیونه امریکایي ډالر چې په رسنیو لګول شوي دي همدا موضوع ده که نه؟ هو نو دا د رسنیو په اړه خو نن هشتاګ هم ټاکل شوی و د 150 میلیون ډالرو مزدوري رسنۍ. د دې هشتاګ لاندې مبارزینو ښه نشرات هم وکول او رسنیو ته د دوی غلامي او د دوی زیرخوره جرتوب او د دوی د پردیو په د ګټو دپاره خدمت دا دوی ته په ګوته کړل او دوی ته یې ترڅنګ دا وریاده کړه چې موږ ستاسې په اړه پوهیږو او ستاسې په اړه واقعیتونه او حقایق به په ډېر نږدې وخت کې لا نور ډېر څرګند شي انشاءالله. د رسنیو په اړه زه به یو لنډ وضاحت وکړم د تېرو 100 کلونو په جریان کې چې رسنیو د موږ تاسې سره د دې ملت سره او د موږ تاسې د جهاد سره کومه دښمني کړې ده هغې باندې به یو لنډ نظر واچوو. مبین صاحب زما غږ صحیح ده؟ هو غږ دې صحیح ده کاملا قاري صاحب. قاري صاحب غږ مو صحیح ده. په تېرو 100 کلونو کې دغه امریکایي رسنیو دا امریکایانو چې کله اول افغانستان ته راغلل دا رسنۍ دوی د جنگ د یو اوزار په توګه استعمال کړې. دا د جنگ وسایل وو، د جنگ اسباب وو او دغه شیان چې وو امریکایان به تاسو ته به یاد امریکایان به کلو ته راغلل د موږ کلي ته به راغلل دا نورو منطقو کې به امریکایان ګرځېدل د دوی سره به راډیوګانې ورسره وه. هغه یو قسم که تا ته یاد چې هغه د انډل ورا راډیو به د یادېږي هغه انډل به یې وال کېدو هغې باندې به یې چارج اخېستو. دغه راډیوګانې به دوی مفت تقسیمولې. هغه وخت خلکو افغانان خو طبعا افغانان د لوږې سره مخ وو، افغانان اقتصادي وضعیت یې ښه نه و، اوس هم ښه نه ده د عامو افغانانو اقتصادي وضعیت کې کوم تغییر نه ده راغلی. نو موږ سره به دا سوچ ملګری شو چې دغه امریکایان راځي داسې یو هېواد چې هغه ډېر یو غني هېواد ده او ډېر پرمختللی هېواد ده، هغه موږ ته ولې راډیوګانې راکوي؟ ولې د راډیوګانو په ځای د خلکو ته خوراکي مواد نه ورکوي؟ د دې علت وروسته جواب شو چې دا راډیوګانې دوی په خلکو په دې خاطر تقسیمولې چې د دې راډیوګانو سټیشنونه دوی په هر ځای کې فعال کړي وو. هلته دوی خپل پروپاګنډچیان کېنولي وو، هغوی به پروپاګنډ کول امریکایانو ملایکې به یې ورته ویلې او هدف د دوی دا و چې دغه ملت په دغې رسنیو ګمراه کړي او د دې ملت نه د رسنیو په توسط لاره ورکه کړي. په تېر دومره جریان کې تر ډېره وخته پورې د رسنیو د ژورنالیزم اصول دا دي چې کله دوه خواوې درګیرې خواوې رسنۍ که چېرته بېطرفه وي یو لوری نه وي نو هغه به د درګیرو خواو په منځ کې هر وخت راپور چې جوړوي نو هغه به د دواړو اړخونو نظر اخلي د یوې قضیې په اړه. که چېرته یوه رسنۍ د دواړو اړخونو نظر نه اخلي دا بیا بېطرفه رسنۍ نه بلل کېږي. موږ دغې رسنیو ته وایو دوی کله کله وایي چې موږ خو دلته دولت شته، دلته نظام ده، دلته قانون ده. نو موږ وایو چې تاسې چې نظام تابع یئ، د قانون تابع یئ، دولت تابع یئ او نو بیا تاسې دولتي رسنۍ یئ، نو بیا ولې تاسې ځان ته ازادې رسنۍ وایئ؟ موږ ته غوسه په دې راځي چې تاسې ځان ته ازادې رسنۍ وایئ. دا د ازادو رسنیو اصطلاح مه کاروئ. موږ په تاسې دا تنقید نه کوو چې تاسې ولې دولت پلوي کوئ، ځکه همدا دولت مو اکمالوي. تاسې ولې د امریکایانو پلوي کوئ، ولې امریکایي سفارت، ځکه د همدې امریکایي سفارت د همدې ارګ نه
همدې امریکایي ګوډاګیانو تاسو ته معاش درکول کېږي، دوی تاسو ته پیسې درکوي، دوی تاسو ته تنخوا درکوي، تاسو هم دوی تمویلوي، دوی تاسو ته بجټ درکوي. نو موږ دا نه وایو، موږ دا وایو چې تاسو دا د بې طرفه جمله نه کاروئ. تاسو ځان ته ژورنالستان مه وایئ، تاسو ځان ته د دولت مطبوعاتي کارکوونکي ووایئ، دولتي ویاندویان ورته ووایئ. دا څومره لوی رسنۍ چې دي په ولایتونو کې د دوی خبریالان چې دي، تاسو وګورئ د دوی خبریالان په ولایتونو کې هغه د والیانو نمایندګان، د والیانو ویاندویان پاتې شوي دي. هر وخت د دوی راپور تاسو وګورئ لکه د والی یا د وزیر ویان چې وي، بس کټ مټ هغه د والی او د وزیر خبره را اخلي او لاندې په لیکي د پلاني داسې ویلي د هغې پیښې د هغې قضیې په اړه د مقابل لوري نظر نه را اخلي. تاسو دا نن ورځ پرون ورځ وګورئ د کابل ادارې دفاع وزارت ادعا وکوله چې په هلمند کې موږ شل تنه د القاعدې پاکستاني غړي وژلي دي. ټولو رسنیو همدا خبره د دفاع وزارت په استناد بدرګه کړه. که چېرته دغه رسنۍ ازادې وای، دا راپور باید داسې جوړ کړی وای چې دفاع وزارت داسې ادعا کوي، طالبان دا ادعا ردوي او طالبان وایي چې دلته څوک بهرنی څوک نه ده وژل شوی، نه څوک ثابتولی شي. نه، د دې قضیې په اړه د دې ادعا په اړه تر اخره پورې طالب نظر وانخیستل او تر اخره پورې همدا په دروغو عکسونه خپرېدل چې په هلمند کې د القاعدې 60 پاکستاني غړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو اسلامي امارت دوی ته ویلي دي چې تاسې راشئ یو کس ثابت کړئ، یو بهرنی دلته ثابت کړئ، موږ تاسې خپلې ساحې ته راغواړو، تاسې ثابته کړئ چې دلته کوم بهرنی یا وژل شوی دی یا کوم بهرني ته موږ ځای ورکړی دی. خو دوی په دې خبره غوږونه کاڼه کړل، هېڅ یې دې خبرې ته توجه ونه کوله. بله ورځ په لوګر کې برید وشو. د لوګر په برید کې 29 کسان وژل شوي دي. په 29 کسانو کې دا ټول کسان د اکبرخیلو د قوم د لوګر د ازرې د اکبرخیلو قوم، دا ټول کسان دولتي کسانو، محلي اردو، محلي پولیس، اربکیان، دا د ولسوالۍ چې څومره پرسونل د دغه خلک وو او دوی 4-5 ورځې په دې ودانۍ کې انتظار وو تیرې ته الوتکې ته چې دوی په الوتکه ازرې ولسوالۍ ته ورسول شي. دوی ته الوتکه نه راتله، تیرې نه وې ترتلې. کله چې په دوی برید کېږي د هغه وخت کې د عراق او د سوریې عکسونه راپورته کېږي. یوه ښځه ده په غېږ کې ماشوم نیولی ده، هغه د 2003 کال د سوریې د عراق انځور ده. هغه راځي او دا غټ خبریالانې په خپلو ټویټر پاڼو، فیسبوک پاڼو پورته کوي چې په لوګر کې ښځې او ماشومان ووژل شول، په لوګر کې د کانکور محصلین ووژل شول. ولې ثابته نه کړی شوه؟ یو محصل مړی خو د رسنیو ته وښیي چې دا پلانی محصل ده، د پلانی زوی ده. دا د 25 کسانو وژل شوو مړي ولې دوی رسنیو ته نشي ښودلی؟ وجه دا ده چې دا معلوم الحال اربکیان دي، دا دولتي کارکوونکي دي، دولتي نظامیان دي. خو رسنیو دومره دا خبره مشهوره کړه چې زموږ ځینې خپلو ملګرو په دې خبره باندې هغه شروع کړل چې دا خو دلته ملکي خلک وژل شوي دي. په داسې حال کې چې دا هدف ډېر په دقت سره څارل شوی و، په ډېر دقت سره دا هدف څارل شوی و. دلته دغه د ولسوالۍ اربکیان اوسېدل او دوی اراده وه چې ولسوالۍ ته لاړ شي، د تیارې د لارې ولسوالۍ ته بوځي. داسې په زرګونه پیښې، په سلګونه پیښې موږ هره ورځ اسلامي امارت هره ورځ د هره اونۍ د ملکي تلفاتو راپور خپروي چې په دې اونۍ کې دومره ملکي تلفات اوښتي دي او په مستند ډول یې خپروي. د کس نوم، د پلار نوم، کلی، ولایت، ولسوالي او اړوند معلومات. که چېرته د موږ دغه راپور دروغ وي، موږ رسنیو ته وایو چې راشئ تاسو ته چې موږ یې ثابته کړو درته، یا تاسې په خپله لاړ شئ چې د چا په اړه موږ د چا یادونه په دې راپور کې موږ کړې ده، تاسې ورشئ د هغې کور ته، د هغې خلکو، د کلي خلکو نه معلومات وکړئ. هره اونۍ دا راپور خپرېږي. تر اوسه پورې هېڅ رسنۍ دې راپور ته خوله نه وروړي. څومره مشهورې رسنۍ چې دي، یوه رسنۍ هم دې راپور ته خوله نه وروړي او دې راپور په اړه یې سم نه وایي. خو که چېرته په کوم ښار کې، په کومه ښاري سیمه کې یو کس
یو کس په غیر قصدي ډول د طالب له لوري زخمي کېږي یا وژل کېږي، ټوله ورځ رسنۍ په هغې شخوند وهي، ټوله ورځ د رسنیو هغه سرلیک وي. دا یو طرفه قضاوت ځکه کېږي دا رسنۍ د دې ملت دپاره نه دي جوړې شوي، دا رسنۍ امریکایانو د خپلو ګټو دپاره جوړې کړي دي او اوس یې ټامیانو ته په خدمت ورکړي. تاسې وګورئ، زه نوره ډېرې پېښه درته ویل شم. په خوست ولایت کې د کمپاین ځواکونه لاړل، سبنیو ته هلته کورونو باندې د هوان بریدونه شروع کړل، ښځې ماشومان په شهادت ورسول. رسنۍ چوپ وې، هېڅ نه ویل. په همغه خوست ولایت کې د جمهوریت په پلوی د تامهوریت په پلوی یو څو لوچکان راجمع شول، هغوی ته کوریج ورکړو چې هلته په خوست کې د جمهوریت په پلوی مظاهرې روانې دي. په ډېرو ځایونو کې په هلمند کې په د حیواناتو په ملا باندې توغندي میزایل وار شول د امریکایانو د ګوډاګیانو له لوري. رسنۍ دویمه درېیمه ورځ د موږ د نشراتو د وجې نه په زیړو سترګو مجبور شو یو مات ګوډ راپور پرې جوړ کړو. دا ګورئ تاسې امریکایان وګورئ، امریکایي جنرالان په افغانستان کې امریکایي جنرالان او امریکایي سفیر هغه بار بار دا خبره کوي چې دا د موږ لاسته راوړنې دي، دا د افغانانو لاسته راوړنې دي. ولې؟ واقعیت دا دی چې دا د دوی لاسته راوړنه ده. په تېرو 20 کلونو کې امریکایانو لویه لاسته راوړنه په افغانستان کې دغه رسنیو جوړول و، د ټامیانو دپاره دوی ته په خدمت کې ورکول و. دا د دوی لاسته راوړنه، دا د ملت لاسته راوړنه نه ده، دا د ملت رسنۍ نه دي، ځکه د ملت په درد نه دي دردېدلي، د ملت درد نه ده بللی. څومره جنایتونه چې شوي دي په تېرو 20 کلونو کې، دغه وحشي رسنۍ په هغې وحشتونو کې برابر شریکې دي، ځکه د دوی دا قلم د موږ په وینو لړلی ده، دا قلم یې د موږ په وینو څرخي. دا رسنۍ کله هم ازادي نه دي، کله هم دا خپلواکې رسنۍ نه دي، او کله هم دا د موږ لاسته راوړنه نه ده. او موږ د اسلامي امارت نه جدي غوښتنه دا ده چې د دې رسنیو د مهار کولو دپاره لاس په کار شي. دا رسنۍ باید مهار شي. که دا رسنۍ مهار نه شي، موږ نور هم د بربادۍ په لوري ځو، موږ نور هم تباه کېږو. دا یو څو لوچکان چې په رسنیو کې ناست دي، دا باید مهار شي، باید کنټرول شي. دوی ته خپل ډالري معاش مهم ده. د تېرو 2 کلونو راهیسې چې کله مذاکرات شروع شوي دي، تاسې د کابل رسنۍ وګورئ، په مسلسل ډول تر نن ورځې پورې د دغې مذاکراتو په اړه منفي تبلیغات روان دي. کله یو ډول تبلیغات کېږي، کله بل ډول، کله یو ډول پروپاګند نشریږي، کله بل ډول. کله وایي چې د تړون سره طالبانو زمایم امضا کړي دي، کله وایي چې طالبانو امریکایي اډې ساتلې، کله وایي چې طالبانو ولې په امریکایانو برید نه کوي، کله وایي چې طالبانو پټې نظامي اډې نه ساتلې. دومره وخت مهرباني غږ دې شته، مهرباني. په دې دومره وخت کې په دې تېرو 2 کلونو کې په مسلسل ډول دوی د دغې مذاکراتو په خلاف سنګر نیولی و او د هغې د تخریب هڅه یې وکوله تر اخري حده پورې. کله چې تړون لاسلیک شو، د امریکایانو سره تړون لاسلیک شو، امریکایانو د تړون د لاسلیک نه 2-3 میاشتې وروسته چې کله د کابل ادارې په ځای د اسلامي امارت مجاهدینو په خلاف عملیات پیل کړل، مجاهدینو هم دفاعي حالت غوره کړو. نو طبعا د کابل ادارې ګوډاګیانو ملیشو ته به تلفات اوښتل. د تېرو 20 کلونو برخلاف په تېرو 20 کلونو کې دغه رسنیو پالیسي دا وه چې که چېرته به تلفات اوښتل، د 100 کسانو تلفات اوښتل، دوی به 2 کسان یادول، د 100 کسانو تلفات به دوی 2 کسان یادول. خو دغه پالیسي 120 درجې تغییر وکول. کوم ځای کې به چې طالبانو برید کړی و، هلته به چې تلفات 5 کسانو، دوی به 10 اعلانول چې 10 کسان د اردو سرتېري وژل شوي دي. ولې؟ ځکه دوی نړیوال اشغالګر قوتونه غوښتل چې تحریک یې کړي، راوی پاروي او د تړون نقض ته یې وهڅوي. دا پژواک، طلوع، شمشاد، یک، خورشید، BBC، ازادي راډیو، ډیوه راډیو، امریکا غږ راډیو او دغه لسګونه رسنۍ راډیوګانې، دې ټولو به دا دومره وخت 120 درجې د دوی پالیسي تغییر وکړو، بیا به چېرته یو کس وژل کېدو، دوی به 10 یادول. ولې؟ ځکه دا رسنۍ د موږ نه دي، د ملت نه دي. مبین صاحب، تاسو ته زه بل لنډ مثال ووایم. په تېرو 20 کلونو کې
دا ټول رسنیو همدا خبره کوله چې په افغانستان کې د امریکا 2.5 سرتیري وژل شوي دي. 2.5 سرتیري وژل شوي دي. او تاسو بله ورځ د ټرمپ د بایډن د خولې نه واورېدل، بایډن په خپله خوله وایي چې په عراق افغانستان کې د موږ 2,44,088 سرتیري وژل شوي دي. 2,44,088 سرتیري. تاسو 2.5 شمارې ته وګورئ، 2,40,000 شمارې ته وګورئ. دا چا وژلي دي؟ دا ټامیانو وژلي دي؟ دا کرزي او غني او عبدالله وژلي دي؟ دا د ازادۍ غوښتونکي ملت وژلي دي. موږ په خوست کې یو وارې د امریکایانو په کاروان باندې فدایي برید وشو. چې کله فدایي برید وشو هلته ویډیو هم شوې ده. نو یو ټانک د امریکایي غټ ټانک د هغه وخت کې غټ ټانکونه د دوی سره ورسره په یوه ټانک کې به 15 امریکایانو. دا ټانک مکمل اور اخیستی ده او لوخړې ترې پورته کېږي. خو هغه وخت کې په خوست کې رسنیو او د خوست د والي ویاند ویل چې د ټانک یوازې یو ټیر پنچر شوی ده، نور هیڅ چاته تلفات نه دی. 10 امریکایان 13 امریکایان به وژل شوي، دوی به ویل چې یوازې یو ټیر پنچر شوی ده. په تېرو 100 کلونو کې پالیسي هم دا وه چې کله په کابل ښار کې د امریکایانو په یوه لوی مرکز باندې فدایي برید شوی ده، په لسګونو امریکایان وژل شوي دي. خو دوی وایي چې دلته امریکایانو ته کوم تلفات نه دی اوښتي، ملکیان وژل شوي دي. دا پالیسي وه. دغه رسنۍ د همدې دپاره جوړې شوې وې. د دې رسنیو ته همدا کار په لاس ورکړل شوی ده. تاسې نن د دې رسنیو تخریب وګورئ، همدا څو ورځې وګورئ. امریکایان تښتي، امریکایان وځي. دوی کله یو څه وایي، کله وایي چې القاعدې ویان اعلان کړی ده چې امریکایان موږ مات کړل او موږ به دا وکړو، موږ به هغه وکړو. چېرته ده د القاعدې ویان؟ نوم یې چېرته ده؟ چا سره خبرې کړي دي؟ مراکه یې چېرته کړې ده؟ عکس یې کوم ده؟ ویډیو یې کومه ده؟ د کومې منبع نه کومې سرچینې نه خپور شوی ده؟ دا بیان د کومې سرچینې نه خپور شوی ده؟ دغه رسنۍ دا د موږ رسنۍ نه دي، دا د ملت رسنۍ نه دي، دا د امریکایانو رسنۍ دي. امریکایانو ځان ته جوړې کړي دي. دا خو ګورئ د دې رسنیو د جنګي اړخ شو چې په جنګ کې دوی برخه لري. د جنګ یوه برخه ده، د جګړې یوه برخه ده، مستقیما په جنګ کې ښکېلي دي. هغه د فحش او د بدعملۍ، د بدتمیزۍ، د افغانانو د ګمراه کولو، د سریالونو، د ناولونو، د فاحشو سریالونو د خپرولو اړخ جلا ده. دا د کابل رسنۍ دي، دا د کابل رسنۍ دي چې د عشق ممنوع په نوم فلم هم دوی نشروي. هغه فلم چې په هغې کې یو خورایۍ په خپله ترور میان ده، هغه فلم هم دا کابل رسنۍ خپروي. سترای افغاني وګورئ، نور سریالونه، فاحش سریالونه وګورئ. قاري صاحب محترم، اوس دغه ژورنالستانو دې ته څه ضرورت ده چې یوه ډمه په هندوستان کې مړه کېږي، واده نه مخکې دومره بچي، واده نه مخکې دومره وروسته دومره بچي دي، او پلانکي فلم کې شروع کړو، د دې ته موږ څه ضرورت لرو؟ او دې تړانده دي چې طالبان د جنگ په لومړۍ کرښه کې هغه عسکر چې 20 کاله طالب په وړاندې جنګېدلی، طالب یې نیسي، ډېر په محمدي اخلاقو ورسره سلوک کوي، پرېږدي، د کور مصرف ورکوي، رسنۍ ولې دا نه خپروي؟ که دوی بې طرفه وي، د طالب دغه عمل خو د تقدیر کې که نه؟ که رښتیا دوی مبین صاحب ما وویل چې دغه یو پوست دښمن ده، دا یو ذلیله دښمن ده. ذلیله دښمن او پوست دښمن هغه نه ستا ښه کار تقدیروي او نه د بد تقدیروي. هغه هېڅ وخت ستا دوست نشي کېدی. لکه تاسې چې یادونه وکوله، دوی چې کله د یوې ډمې په باره کې وایي چې د واده نه مخکې دومره اولادونه وروسته یې دومره اولادونه وو، دا څه معنی؟ دا معنی چې باید افغان پیغلو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې د واده نه وروسته هم د جنسي اړیکې ټینګولی شي، بچی راوړلی شي. دا د دې بچی ده. په اروپا او امریکا کې بچی مور ته ولې منسوبېږي، ولې پلار ته نه منسوبېږي؟ ځکه خو پلار شته نه، پلار معلوم نه ده. هلته به هر سړی مور ته منسوبېږي. او په دې منځ کې به یې زه یوه یادونه بله هم وکوم، هغه د قاسم حلیمي په نوم د کابل ادارې د اوقافو وزیر چې د هغه رشوتخور امریکایي ترجمان، دا د امریکایانو ترجمان و، هغه هم د مور په نوم یادېږي. هغه په منطقه کې په خروارو کې خلک د ابۍ د زوی په نوم خلک پیژني، د بارکزی د زوی په نوم. قاري صاحب د پیغلې زوی،
د پیغلې زوی دا مخکې له دې چې مور یې واده شي دا پیدا شوی ده دته خلک د پیغلې زوی وایي بالکل مطلب مې دا ده چې دا خلک د مور په نوم یادېږي د مور په نوم په دې خاطر یادېږي چې دغه خلک غواړي چې دا د شرعي او اسلامي حدود لري کې د منځه یوسي او دغه ازادي منځته راشي هره جلکۍ او هره ښځه حق لري چې د واده نه مخکې بچی راوړي اولاد راوړي هېڅ خبره نه ده هېڅ مشکل نشته پکې او طالب چې یو سرسخته دشمن هغه دشمن چې 20 کاله د ده په خلاف جنګ کړی ده د ټوپک د شپیلۍ نه یې مرمۍ بادېږي تر هغه وخته پورې چې د ده په شاجور کې مرمۍ ختم شي ډېرې وخته پورې دی جنګېږي بیا هم طالب یې نیسي په ډېر عزت او احترام یې کور ته لوي طالب یې نیسي زخمونه یې تداوي کوي علاج یې کوي دا ولې دا شی ولې دوی نه نشروي ځکه دا شی که دوی نشر کړي د کابل ادارې د نظامیانو لیکي خلي کېږي لکه نن سبا چې روانې دي ورځ تر بلې خلي کېږي نظامیان یې سخت نو د کابل ادارې رسنۍ دا کله هم خپلواکې رسنۍ نه دي کله هم ازادې رسنۍ نه دي د تېرو 20 کلونو ټول جنایات موږ لیکلي دي او هرې رسنۍ ته یې وړاندې کولی شو د هرې رسنۍ ټول ارشیف د موږ سره ثبت ده په کندوز کې پیښه شوې ده 100 کسان ملکیان وژل شوي دي په هغه ورځ طلوع نیوز څه راپور خپور کړی د موږ سره راسره ده BBC څه راپور ورکړی د موږ سره راسره ده شمشاد څه راپور ورکړی د موږ سره راسره ده یو وخت به داسې راځي چې دغه ستاسې ممولین به نه وي دغه ستاسې باداران به نه وي بیا به د ملت په وړاندې موږ تاسې حساب کوو سره بیا به تاسې موږ وایو چې دغه 100 کسان چې وژل شوي دي په کندوز کې په دې ورځ ستا راپور جوړ کړی ده چې 100 کسان طالبان د جرمني ځواکونو په کندوز کې ووژل ته راشه اوس ثابته کړه دغه 100 کسان کورنۍ به راوغواړم درته دغه 100 کورنیو په مقابل کې به ته ودرېږې چې دغه طالبانو که تا ملکي خلک شهیدان کړي دي او ته په دې جنایت کې شریک یې ورته قاري صاحب محترم دغه د قندوز پیښه د یاده کړه د قندوز په فتح په وخت کې خو ستاسو یاد شي چې دوی یو ادعا وکړه رسنیو چې طالبانو په یو پوهنتون کې په محصلینو باندې په جنکۍ جنسي تېری کړی دغه رسنیو همدغه د دروغو راپور څومره بدرګه کړه څومره چغې یې ووهلې در حال کې چې قندوز ټول ادارې رسخت وې نه لیلیه و هلته نه څوکونه پوهنتون نه مکتب و همدا دلیل و مبین صاحب چې اسلامي امارت مجبور شو چې دوی ته یو ګزار ورکړي ځکه دوی بیخي د چوکاټ نه د باندې شول دوی بیخي د خپل هغه نه خپې د باندې کړي ځکه اسلامي امارت مجبور شو چې دوی ته یو ګزار ورکړي دوی هر وخت داسې جنایات کړي دي هر وخت د افغانانو خاورو سترګو ته داسې خاورې شیندلې دي موږ په پای کې بیا هم په ډېر جدي ډول د اسلامي امارت نه غوښتنه کوو مبین صاحب دا غوښتنه ټول ملګري بدرګه کوي موږ د اسلامي امارت نه جدا غوښتنه کوو چې د رسنیو د کنټرول په برخه کې د جدي اقدامات وکوي رسنۍ باید جدا کنټرول شي هیڅ کله د هم رسنۍ داسې نه پرېښودل کېږي لکه دا کوم ډول چې اوس دوی لګیا دي که چېرته موږ غواړو چې د موږ ملت تباه نه شي د موږ ملت برباد نه شي باید رسنۍ کنټرول شي دا د موږ جدي غوښتنه ده د اسلامي امارت نه بالکل او د دې ملت ارمان او ارزو هم دغه ده دا ملت ډېر وخت نه قاري صاحب موږ تشویقوي موږ ته وایي چې تاسو د رسنیو د ژورنالستانو د دغه مزدورو خبریالانو په اړوند باندې تاسو هېڅکله داسې خپرونه نو نن ملازمه وګڼله د ملګرو په مشوره باندې چې داسې خپرونه جوړ کړو تر څو هغه غوښتنه چې د ملت د هغه د اسلامي امارت د مشرانو تر میزه پورې ورسېږي هغوی دې ته متوجه کړو نن اسلامي امارت یو ځواک ده یو قوت ده خبره چلیږي اسلامي امارت هغه وختونه لاړه چې خلکو ورته ترورستان او یو بل او زولنې وي زندان وي نن ناټو قاري صاحب بله ورځ اعلان کړی چې موږ به طالبانو ته احتجاج وکړو جګړه د باز کې نو اوس ناټو د منظور پښتون موقف ته رسېدلی ده نو رسنۍ باید کنټرول شي که نه بیا موږ هم احتجاج کوو اوس خو نوزتي نور هم څه له واسه نه چې ناټو احتجاج کوي نو موږ به هم کوو منتقم صابر صاحب مهرباني وکړه ناټو غوندې قوت اوس احتجاج کوي سبحان الله هر طالب جانه سخت مضبوط سکان دي
منتقم صابر صاحب مهرباني. مننه مبین صاحب محترم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې د انسان په لاس د جوړ شوي قانون پر ځای را لېږل شوی آسماني قانون حاکم سي. ډیر قدرمن قاري صاحب محترم، بیا هم احترامات او نیک هیلې مې ومنئ. قدرمن قاری صاحب، د ما پوښتنه دا ده چې تاسې امارت اسلامي یوازې پر نظامي ځایو باندې حملې کوي او په داسې حال کې چې په دې کابل کې 15 تلویزیونونه شبکې موجود دي چې یوازې فحشا خپروي. کار دا ده چې د غرب رواج ترویجوي او د دې ترڅنګ لکه څنګه تاسو اشاره وکړه دا د جنگ دریم رکن یعنی دریمه ستنه ده په افغانستان کې فعلا هغه جنگ چې دوی په مخ وړي رسانې دریم اړخ ده چې دا جنگ په مخ وړي. مننه، مهرباني وکړئ چې تاسو نظر په دې اړه څه ده؟ قدرمن منتقم صاحب زنده محترم وروره الله تاسو اجر درکړي. ګورئ دا خو د موږ د ډیرو وختونو نه غوښتنه ده، ډیر بار د موږ غوښتنه ده چې اسلامي امارت د رسنیو په اړه اقدام وکوي، باید دوی ته درس ورکړل شي. خو اسلامي امارت ډېر یو عجیبه نرمه او ډېر یعنی طبعا د موږ تاسې د موږ د شاید د موږ د غوښتنو سره برابره نه وي، خو ډېره یوه عجیبه پالیسي لري. اسلامي امارت د حوصلې ډکه پالیسي لري او په دې برخه کې د موږ غوښتنه دا ده چې دغه پالیسي د نرمه نه وي، دا پالیسي باید سخته شي او دغه رسنۍ باید هدف وګرځول شي، دوی ته چوکاټ وټاکل شي. که چېرته د هغې چوکاټ مطابق مزل نه کوي باید نظامي هدف. زه د دغې کابل ادارې رسنیو ته وایم، د کابل رسنیو ته چې تاسې د کابل ادارې د فاسدو چارواکو په اړه 2 راپورونه دقیق راپورونه چې رښتیا هم د دروغ نه دي تاسې کنران یې خپاره کوي ځئ، تاسې د امرالله صالح د اوسنۍ کړنې خپرې کوي ځئ، تاسې ټول پرې خبر یئ. د اشرف غني د اوسنۍ کړنې چې په ارخ کې څه ترسره کېږي تاسې یو راپور پرې جوړ کړئ. اقلا تاسو ته موږ چیلنج درکوو، دا وخت کې به یو بل غوږ ته در باندې ورسوي، خو د طالب په اړه رښتیا خو پرېږده، پروپاګند خپروي، دروغ خپروي، طالب تاته څه نه وایي، په دروغو لګیایي، مطلق تهمت لګوي، طالب بیا هم تاته څه نه وایي او بیا وایي چې طالبان د بیان ازادي نه مني. طالب که د بیان ازادي نه منلی اوس به ستاسې د جنازو درځنونه جوړ کړي وای، اوس به ستاسې نه ستاسو د وطن به ستاسو په وینو رنګ کړی وای. طالب د بیان ازادي غول نسه کولی قاري صاحب، بیان ازادي ته تر هغه حده ایخوا ژمن دی چې تاسو ورته ژمن یې. دغه شاهین صاحب دا سړی کته کوم بلاک یې کده، دا بلاک هیڅ ضرورت نه. ابو یوسف الله مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږ جنرال مبین صاحب، قاری صاحب محترم او شاهین ورور ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې باقي موږ د دغه مشکلاتو د دغه تکلیفاتو څخه چې کوم د وژغوري، سترګې پر لار وي دغه ګرانو ورونو ته، ځکه چې وینو په خپلو سترګو باندې د حالات د بهرنیو او د خپلو اجیرانو دغه مشکل کې چې زمونږ وطن دغه وطنواله چولی دي، دغې ته زمونږ پام دی او دغه ورونو ته الله دې تاسو ته اجر درکړي چې دغې ته ستاسو پام دی، په هر بخش کې تاسو دغه ته نظر اچولی دی. اوس نن موضوع ستاسو د دغه رسنیو په باره کې ده. نو رسنۍ دا خو وګوره د خلکو ته باید د دې اندازه ولګي چې نه تنها د افغانستان رسنۍ چې په کوم حال کې موږ پراته یو چې مستقیمه غلامي دغه نظام د دې کوي، هغه ملکونه چې ځان ته په نوم مسلمانان وایي د هغې ملکونو رسنۍ هم اخیستل شوي دي. صبر وکړه، بې طرفه صبر وکړه. طالب ټیکس اخلي، طالب په لویو لارو کې موټرو نه خپل حق اخلي، حق یې دا ځکه لویو لارو ساتنه کوي
عشر اخلي بسته نظام د حکومت ده ګپ خو نه ده وروره. افغانستان ملي تجاران لري الحمدلله، داسې تجاران لري چې یو تجار د طالب ټول مصارف ورکوي. هر ټولو ته د غلامانو په سترګه مه ګورئ. د طالب یو ورور مجاهد د 15 ورونه کار کوي، 3 ورونه مجاهدین دي، 3 ورونه نور کار او روزګار کوي. پوه سله داسې نه ده چې د طالبانو بس هر څه دا مصرف لري. طالب ټیکس اخلي، طالب عشر اخلي، طالب وروره مؤسساتو کمیسیون لري، د موبایل نه کمپنیو نه پیسې اخلي، نور قراردادیانو ټولو قراردادیانو نه خپل حق اخلي. د طالب بې اجازې څوک یو لس چېرته تللی نشي. حتی د امریکایانو سفارت ټیکس ترې نه اخلي چې وارې نه کړي منې په درېیمه ورځ درته سفارت په دې بل مخ کړي. وا دې اورېده؟ هو د پارلمان وکیلان دي دا ټول ټیکس ورکوي. جنرال صاحب یو بله خبر د موږ اصلا د سلا ډیره مختصره ده. موږ یو پیپ غوړ اخلو، غوړې خورو، د هغه پیپ یې ډکوو د باروتو نه، بس د 2 میلیونو ټانګې په بل مخ ورته اړوو. موږ مصرف اوسان دغه مځکه د افغانستان چې د موږ ته پیاز راکوي، هم کچالو، هم ډوډۍ. دغه 15 کاله تاریخ د ډوډۍ چا راکوله؟ امریکا راکوله. د غلطې خبرې دي وروره. موږ په دې خاوره کې ژوند کوو، موږ بابا ژوند کړی د ډوډۍ د کومه کوي. دغه د تاسو عسكر چې د امریکا کلاړ شي موږ به د لوګي مړ شو. موږ وای خدای دې تاسو عسكر نه لید وای واخه خرو نه دا به طرفه. طالب ګوره د څخونه د طالب وروره ګوله عواید نه لري. طالب عواید لري 15 روپیا افغاني ته اخلي، د موبایل ټکس لاس طالب اخلي، د بارک بلډر نه اخلي، د ټول شرکتونو نه دوی په پیسې ورکي چې واره نه کی څنګه د ما وژونکو د ما قاتلانو ته ورکي موږ ته به نه راکي. بس تا نظام ده. د طالب حکومت لا ختم نه ده. طالب اوس هم هماغه حکومت ده چې کوم په 2009 کې په ټیټه کونه باندې به د هر څه ورکوي. اوسه انډرسټاند جنرال صاحب چې د برمنګهام کې چې درس وي یګون لغات په موږ استعمال مو خو نه پوهیږو. خو د اقتصادي ووایي الو الو نه د اتی سار الو ګوره کنه. خو ګوره اوس ما خبره خو مور کنه. اوس ور سره منم سي اوس هر څه ورته برابر سوي دي، اوس هر څه پلاس کې دي. زه ټایم یادوم شروعات په کم څنګه وسو هغه کې نو ټیکسونه ورنوي سره نه چا پیسې ورکولې. څه وخت یادې ته ماته تاریخ هوا کوم شروع دوه تاریخونه ته یادوم. اول څه کله د مجاهدینو باندې کله سره راغله، د برامودین او د مسعود په وخت کې سره راغله. او تغلو ته مجاهد مو خدای ته وکړو به طرف په پټک سالار غل غاصب چرواکي كتاو تاريخ ته مجاهد وای. هو وخلق ورته وای، خلق ورته وای خلک خو بارته وای، خلک خو امریکانو ته شهیدان وای، دوستم نو ورته ویلې. ابل ورځ جواب هغه خیران ترجمان وزیر نه ویلې برین لارا. مطلب می دا وګوره خبره مې غلط مطلب واخیسته. مطلب می دا چې هغه دوران د مجاهدینو هو. مطلب می دا خو اسوي نو د دوران د مجاهدینو د پاټک سالارانو او د غاصبینو او د چرواکو طالبانو ټول تر کولا بدر ته وزغلو کا مخ کې ما سوال په دې ځای کې چې هغه وخت کله راغله شروعات له کم ځای نه وصل او دوم شروعات دا اوس کله چې امریکا راغی او طالبان افغانستان نه ووتل خالي بس د افغانستان په څنډه کې پراته او پټو لاغم څنډه کې نو عوالم چې راغی په سپین بولداک باندې راغی یو پوسټای ونیوله هغه کې خ پرمانه سلام کسانی وتړل وی وجل پیسې مېسې تی وخت په بلې شروع په بلې درېمه میاشت کې دا کابل ته ننوته. اوس هم چې امریکان کله راغله طالبان هر شي پرې خو د نقد پیسې ټول ځان سره ویوړلې. هلته په خاورو کې خاخ کې ضرورت راغی ټول راوي. طالب نظام درلود په میلیونونو په عربونو ډالر سره وروره بسته بانکونه ټول ویوړه د 10 کاله د سره وډه زول. دا خبره مکه و چې منطقي نه کداغه سی خو سیده هغه څه ده. ما سوال هم دغه ځای کې ده. لیکن یو خبره ګوره حق باندې وسترګې نه پټو. هغه دا کنه اوس دغه د حکومت څخه د کنه د غنی حکومت څخه د کنه دا بغیر له یو ملک حکومت نه د حکومت نه چلېږي. او که هر حکومت راشي په افغانستان کې، په هر حکومت سره افغانستان کې بغیر له یو بل حکومت نه د بل هغه غلام فکر خلک دا فکر کوي مونږ بلرو تیل لرو، غاز لرو، طلا لرو، مس لرو، وسپنه لرو، زغال لرو، هر څه لرو، نور نړۍ سره مونږ مرسته کوو. صحیح ده. نه خبره په پوکسي مو پرېږدي کنه نه خبر بریک چې ورور چې ازادي راغی څوک دې سکی بیل او کلنګ راخلو زوم سیناک ته بیغمه مصر باسو وای. او یو بل خبر وروره موږ ډیر ښه ارتباطات لرو د جهان سره. د اوسم
چانه پیسې نه غواړو بېغمه ساده خبرې شاهین صاحب هسې افلاطي دي موږ سوالګر نه یو په وچه ډوډۍ ګزاره کوو شمالي کوریا سره څوک مرسته کوي ډوډۍ خورو یو ټیم یې خورو ایټم بم جوړوو یو ټیم ډوډۍ خورو په ودونو کې لکونه مصرف نه کوو زرګونه کوو نکاح کوو یو ګوړه خوږه خلکو ته ورکوو نه کوو اریانا سعید په واده کې نه ګډو غوښه هغه کوو ختم کوو خبره ختمه هوټل کې واده نه کوو همداسې پټي کې یو تجیر وو خلکو ته همداسې ساده وریځې ورکوو شوروا ورکوو خپل اقتصاد برابروو ودونو کې شاهین صاحب سره زر 10 کیلو نه اخلو لکه د پارلمان وکیل چې ډب سره بیا 15 منه کرالویږي 8 کیلو نه اخلو بیخي سره اخلو نه اوسپنې نه لاکت جوړو نه کوو چا سره سیالي نه کوو په خانانو دا محدودیت ولګوه ودونو کې ولور کم که خپله د اقتصاد برابریږي وروره چې د هر چا په دسترخوان باندې یو رقم ډوډۍ ګوره یو رقم ډوډۍ به که وریځې که غوښې که بلې سي دریم شی ورسره باید بندیخانې ته ویوړل سي په خپله اقتصاد جوړېږي د معدې تکلیف ته ګوره 14 رقمه خوراکونه مه کوه خبرې ته غوږ شه په دسترخوان د بینډۍ ګازارې پلاو مولۍ 20 رقمه شی خې وروره ته انسان یې که غویه یو رقم شی وخوره 15 ټیمه یې وخوره شاهین صاحب که همداسې نه ده دغه زه خپله په خلاف یم نه بیا وروره ګرځي ګرځ په ډاکټرانو باندې هله معدې کې مې فرق ده معدې کې به دې فرق نه دی چې 14 رقمه شی ورخطا کوې معدې کې دې فرق دی یو خپله د ډاکټرانو نه بېغمه سو بل دې دا ډېر چټي خوراکونه د وینو غوړ پیدا کوي وروره پرېږدئ دا شیان ګوره وروره یوه خبر درته وکړم کوریای شمالي د هېڅ چا نه ګدایي ونه کړه اټوم بم لري امریکا ونه کړه اټوم بم لري موږ هم هر شی لرو ګاز لرو یورانیم په هلمند کې ښه صحیح فریمونه خلک لرو تا غوندې تکړه اما بیا هم روزانه وایي زه بېطرفه یم والله که په ژوند بېطرفه خان وروره خبرې ته غوږ شه دماغ اردو به تنخواه نه لري وخت در کوم ترتیب ورته وایه ګوره د طالبانو اسلامي نظام چې راشي د خیره اردو به تنخواه نه لري پولیس به نه لري وزیر به نه لري دا نور به نه لري ټول لله فی الله کار کو 15 کاله 10 کاله وروره جلب جار ده په زور په وج زور هر سړی هر افغان به راځي 2 کاله به عسکري کوي بغیر تنخواه به کې ډوډۍ به له خپله ژبه خوري حکومت هیڅ مصرف نه لري ودرېږه لږ صبر وکړه اوس خو د ډالري تنخواه ده غصب ده رشوت ده مزدوري ده بېنومه تیارې راځي له افغانستان نه ډالر تختوي وړي نو خود به د مصارف ډېري مصارف اول زه ودرېږه لږ صبر وکړه که نه قطع که شاهین صاحب دا بېطرفه ولا کوي دا اوس د امریکانو له بیس نه خبرې کوي بېطرفه وروره ګله دا هر څه دي چې وکړه اول 2 کاله باید زه عسکري وکړم بیا یې ته وکړي بیا یې ما بچی کړه نور 20 کاله بغیر جلب جار لکه جلبزار ورته وایي که څه بلا داود خان جلبجاز باید پیلوټ تنخواه ونه لري ټول 20 کاله پس د مونږ هیواد داسې یو هیواد به د امریکا له اقتصاد سره به ډغرې وهي لیونی مازغه دي خراب دي دا خو نه کېږي چې ته دې وروره سر وهم وطن ساتم یا وطن او یا کفن ولا چې درې میاشتې تنخواه درنه کې خپل مردارای خلک خوري دا داسې عسکر دي د طالب دغه 20 کاله له تا سره ډګر مخامخ لکه زمری جنګېږي ته ماته د یو طالب تنخواه وښه مونږ تنخواه منخواه نشته وروره بې تنخواه یې درسره ډزوو او یو بله خبر جنرال صاحب د طالب وګوره په یوه کور کې د وخت د امیرولي دلته دی هغه یار وي د ما غږ 6 وروڼه یې شهیدان شول که 15 وروڼه الله یې دې وبخي په خپله دا یو جهاد دی 6 اما د عسکر چې یو دانه د منځه لاړ شي دوه ورور ته ورته وایي چې عسکري وکړي بورې ما از خاطر امریکا خدا نه زه د امریکانو په خاطر ځان نه وژنم دا رقم په کونډې بیا قمندان ښاړولي خدای دې دوی تباه و برباد کړي ما ته وخت راکوئ که نه راکوئ بس دې د تینو وروره ته دلته ټیکا ما اچو د بل ورور اتمبیک ته واخوار که منصور صاحب ته شاهین صاحب اتمبیک به بیا وروسته راواخلو محترم منصور صاحب مهرباني وکړئ له کومه کوي طالبان دا له کومه کوي حمزه حقانی باندې مخکې څومره چغې وکړه غږ منصور صاحب مایک د خلاص که منصور صاحب ته لږ خوب ورغلی نه ویده سوی ده مهرباني منصور صاحب جنرال صاحب تاسو ته او شاهین صاحب ته سلامونه وعلیکم سلام आवाज نشته جنرال صاحب आवाज نشته وروره ته طالب یې احمد منصور طالب یې علاقه جواب
هو الحمدلله چې طالب یې څومره تنخواه دی ده؟ هو الحمدلله طالب یم جنرال صاحب. تنخواه دې څومره ده؟ د میاشتې $2,000 درکوي؟ دا تنخواه چې شته وایي مفتي صاحب هغه ده جنرال ناس صاحب طالبان تنخواه بیخي پیژني نه، په خدای زنده باد ته یم. ښه مهرباني وکړه. جنرال صاحب تاسو ته او شاهین صاحب ته سلامونه احترامات. وعلیکم سلام. نن خو ډېر خوندوره موضوع ده او یقینا ډېر رسنیو خو دا څو ورځې جنرال صاحب په دې داسې غوغا جوړه کړې ده، یو ډول پروپاګانډ کوي، داسې تبلیغات کوي چې دا 20 کاله یې ساری نه و، او په دې نږدې ورځو کې د القاعدې ته ډېر لابي کړې ده، وایي چې القاعده بیا را پیدا شو، یا القاعده بیا په دې طریقې دوی بیا یو ځل بیا غواړي چې امریکا دلته راتم کړي، او امریکا دوی بیا کوشش کوي چې د امریکا القاعده نه ولا چې منصور صاحب القاعده نه چې اسامه بیا را ژوندی سي ملاک امریکایان پاتې سي، داسې منډې نه دي ورکړي. مهرباني چې بیا اسامه راسي ژوندی سي امریکایان بیا نه پاتې کېږي. مهرباني. نو موږ دوی ته رسنیو ته وایو چې نور به همدغه تبلیغات به هم بس وي، دا 20 کاله چې تاسو څومره تبلیغات وکړه، نور راځئ سوله ییز ماحول ته راشئ، هغه څه ووایئ، هغه څه وکړئ چې دا ولس یې غواړي. که چېرته د ولس په طبیعت تاسو ونه چلېږئ، نو راتلونکي کې هم تاسو دلته خپل ځانونه نه شئ لیدلی. هغه کارونه وکئ او یا هغه څرګندونې وکئ، هغه ډول د ولس ته د ولس غږ نړیوالو ته ورسوئ، د ولس هغه ارمان نړیوالو ته وښیئ چې هغه اسلامي نظام دلته هېواد کې سوله ییز ژوند ده. نو تاسو باید چې دلته د ولس غږ ته انعکاس ورکړئ، نه داسې نور خو امریکایان لاړه، امریکایان خو هغه له تاسو لاسونه پرېمینځي، او که تاسو له دغه مزدور ادارې تمه لرئ، مزدور اداره خو خپله له نړیوالو خیر غواړي، هغوی به تاسو او که چېرته هغوی تاسو ته پیسې درکړي یا نغدي درکړي، خو تاسو د سر حفاظت نشي کولی، نو بیا ولې تاسو د مزدور ادارې په نفع باندې تبلیغات کوي؟ د ولس غږ ته انعکاس ورکوي او د ولس هیلې را ژوندۍ کوي، نړۍ ته د ولس غږ ورسوي، او د اسلامي نظام او یا اسلامي نظام خلکو ته په بد ډول مه ور معرفي کوئ، بلکې د اسلامي نظام اصلي بڼه نړیوالو ته وښیئ. مننه، جزاک الله. ډېره زیاته مننه منصور صاحب، الله مې عزت وکړه. دغسې طالبان دي تنخواه ولاکه پیژني له قدرمن شه. شاهین صاحب دغلته یو ګلټیر ده که ګوډای ده که چې شی دغه به راجي کومه چې دا یې څه وایي؟ دا مبین صاحب هغه د پاکستاني دی هغه. مهرباني وکړه. ګوډای ده که ګلټیر ده؟ ګوډای مهرباني وکړه. صاحب دا ګلټیر د اواز دا مبین صاحب کې باندې د لرې کرنګ دی. دغه غلام صفته خلک اوس هم داسې باور کوي چې یو مملکت باید په بل ملک پورې تړلی وي، غلام وي. بل څوک د شاهین صاحب دا تانه چلان دی دغه تواخ ورکړه. ډانډر صاحب مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سلام. باز د شاهین صاحب دا بیا اوته باوتی وای باسه رزه. او د سلام مهرباني کدي سلام نه زیات بل شي نه زه قاضي سره مهرباني. احترامات او سلامونه جنرال صاحب ته او شاهین صاحب ټول ملګرو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. واقعا ډېره په زړه پورې موضوع ټاکلې ده. ضرور دا و چې دا وخت د دې وخت مخته و دې غلامانو ته یو آګاهي ورکړل سوی وای په افغانستان کې نور جنگي جهاز جنگي ماشین د اشغالګرو او د هغو د غلامانو ودرېدی. یوازې اوس دغه یو د میډیا او دا د خبریالانو جنگ لا روان ده، تبلیغاتي جنگ ده. دا به هم انشاءالله الرحمن د نن څخه خدای کول ختمېدونکی وي. واقعا ډېر په زړه پورې لایف ده. واقعا یو ډېره ښه موضوع ته د اشاره کړې ده. قاضي صاحب محترم ماته ښکاري چې مریض یم، الله دې روغ صحت درکړي. طالبانو ته څه پیغام لري د ژورنالستانو په بنیاد باندې؟ د مونږ خو دغه پیغام ورته چې باید دا خلک ووژل شي.
جنرال صاحب محترم کچېرې د دې کار څخه لاس خبريالان وانخې د تبلیغاتي جګړه صفر نقطې ته رانوړي نو د ټول اسلامي امارت او د ټولو طالبانو په د دوی په مقابل کې هغه په یو عملي اقدام باندې لاس پورې کې او دا داسې د اسلامي امارت جنرال صاحب لکه تاسې مخته وویل دا فقط تبلیغاتي بڼه نه ده بلکې واقعا به د دوی په مقابل کې عملیات کیږي لکه څنګه چې د طلوع نیوز چې هغه بې ځایه تبلیغات کول د هغه په مقابل کې په هغه وخت باندې عملیات وسو داسې د ټولې میډیا کوپري میډیا او هغه کوپري غلامانو په مقابل کې هغه رقم ته چلند کیږي لکه د طلوع د نیوز دا چې وسو مننه مبین جنرال صاحب محترم د ګرم جنگ خو وګټه افغانانو دا بدون د شک که څوک وي که ونه وي غون جهان پوی د چې طالبانو ولس امریکایانو ناټو وشړل اما دغه سوړ جنگ چې دی چې دغه میډیای مختوړي رسانې مختوړي دا هغه جنگ دی چې ریښه درته ډیر زرم د منځزي او که چیرې دوی ته لږ سکتګي سړی وکړو د ډیر دوام کوي نو بنان د طالبان نه دغه یو خواهش دی چې دغه خولې د دغو خلکو ډیر تړلې ډیر اسانه دي دغه ناتاقان غون په افغانستان کې ژوند کوي غون په خو باندې ګرځي انسانان دي کوشش وکړي ډیر په اسانۍ باندې اول ورته او دغه عسکران د مګورونه دي اردو د مګورونه دي راځي چې د خپل افغان ولس سره دی ودري طالبانو سره دی ولي ولاک څوک ټک کوي اما دغه ژورنالیستان کې اصلاح نشي چیر هم دا رقم د امریکا د اهداف د مختوړي نو بنان د واقع د مبین څه د اخر ولس ټارګټي داخله ضرورت طالب شاهین سلام مؤخص او کلام ته مبرم او وعلیکم السلام ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه په دغه باندې به سبا ته وغږی سمه ده ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه ډیر لږ سمه کارم خطاب سره وکړه لګوره ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه سبا ته ان شاء الله تعالی ډندر سره په دغه غږیږو شاهین صاحب د نور تواخر کدا څه کوي کراباغای تشناب کې د څنګه ده شاهین صاحب ښه حمید الله عمر مهرباني کابل او د قاری صاحب ورغلی وای کوم کې خدای دې تباہ او برباد کړه خبيسان وای ودرې خایي پرتګ مې واغوندم دا سره کم انسانان دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مهرباني وکړه مبین خان تاته او شاهین صاحب ته سلامونه وایم په دې ته وایم چې جوړ روغ به وئ اللهم عزتمن لر مهرباني وکړه مبین صاحب موضوع خو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده دلته 150 میلیونه ډالر یعنې که وکتل شي په دې نه هم زیات لګول شوي د طالبانو اخطار کمزوری ده حمید الله عمر شاهین صاحب تا ته غږ درته غږ کمزوری ده مهرباني وکړه جنرال موچی خبره د واک سواخ ورکو ودرېګه وخت درکو چې غو لیوانه ډندر سکینه غریبۍ نه شرمېږم هیڅ شرط مو وها چپلک پروشه وخت راکنه ولا کنه پروانه کې چپلک پروشي څه عیب نه ده جاسوسه لزاق روډ او د لزاق روډ نه چې بیا عقل خلک دي موږ شکر نشر موږ کار کوو یا به څوک دهقان وي یا به نجار وي یا به ګلکار وي خو بیا هم د تاسو دغه سپیشل فورس هم راچپه کوو وان موږ دهقانان یو موږ نن انجینران تاسو ډاکټر مایه ډاکټر غنی ډاکټر عبدالله تاسو دا ډاکټران یې موږ د لاندې چې غریب خلک موږ ولس یو وقد ته موږ کار کوو شاهین صاحب واخ باور کو چې نور شي بادي مهرباني وکړه المرخاته پورې وسم در پسې ګرځم المرخاته نو تو قران له تو خو نو دونس مرای نو زه چیرته درسم خدا د سعودي ته خو ورسېدم المرخاته پسې ګرځه ښه ته به تورخم راوړه بیا عقل لا دا تورخم کومه خواته د شاهین صاحب تورخم نه په مخ کابل کې او افغانستان کې تورخم کومه خواته ده ایران کومه خواته ده تورغونډي چیرته ده دا څه وایي ښه موضوع په ارتباط باندې که څه ویل لري هغه د کنې چې موضوع دی وای هغه نور ځای خو د معلوم ده هغه خو د نړتوب معلوم د جنرالي د معلوم خو بس موضوع باندې که څه خبره لري میلیونونه ډالر امریکانو پر رسنۍ لګولې دغه موضوع ده
ګوره یو بیلون ورکه کم اما غوال نه د خوري. تیر سي د صرف سلام ډیره بس. بکنه نور غواړم چې ولا مبین صاحب. کزای. مغه یو کله موضوع زاګروډ کې او چپلک پروش او موچی بس دغه دي خبرې دي. دی بچا یو خونه او چپلک پروش نجوره. یو چپلک پروش د په سلګونو رسنۍ ونډه کړی دی. یو چپلک پروش دی د امریکا مزدور رسنۍ خبري